منځنی ختیځ یو خپلواکه سیمه نه د امپریالیزم د تخت و تاج ډګر. آیا منځنی ختیځ خاوند نه لري؟ منځنی ختیځ دا د تاریخ او تمدن تپانده زړه هیڅکله هم داسې بې صاحبه سیمه نه ده پاتې شوې چې بهرني ځواکونه دې ورته د برخلیک ټاکلو هڅه وکړي. د دې سیمې خلک چې ژور کلتوري، ایماني او هویتي مخینه لري خپله د دې خاورې اصلي خاوندان دي، خو هغه څه چې په عمل کې پېښ شوي د دې تاریخي مالکیت درناوی نه بلکې د بهرنیو قدرتونو له لوري د خپلې ارادې تحمیل دی. هغه قدرتونه چې د خپلو ګټو لپاره د نورو د خپلواکۍ پولې له پامه غورځوي. متحده ایالاتو د یوې څرګندې امپریالیستي تګلارې په چوکاټ کې تل هڅه کړې چې د مستقیمو او غیر مستقیمو مداخلو له لارې د منځني ختیځ سیاسي او امنیتي معادلې د خپلو ګټو پر بنسټ تنظیم کړي. دا مداخلې د ملتونو د خیرخواهي له مخې نه بلکې د اقتصادي ګټو د تضمین، د انرژي پر سرچینو د واک او د جیوپولیټیکي برتري د ساتلو لپاره ترسره شوي دي. په دې لید کې ملتونه د حق لرونکو په توګه نه بلکې د ځواک په لوبه کې د وسایلو په توګه ګڼل کیږي. امپریالیزم په خپل ماهیت کې د ملتونو د خپلواکۍ نفي کوونکی دی او هر ځای چې ورننوځي ثبات او ځان بسیاینې د تړاو او بې ثباتۍ ځای نیسي. هغه څه چې نن ورځ د منځني ختیځ په ډیرو هیوادونو کې لیدل کیږي، له پرله پسې جګړو او کړکېچونو څخه نیولې تر ژورو ټولنیزو درزونو پورې له دې مداخلو بې اړیکه نه دي. دا هغه مداخلې دي چې ډیر وخت د دیموکراسي او امنیت تر شعارونو لاندې توجیه کیږي، خو په عمل کې یې پایله د بومي جوړښتونو ویجاړول او د ملتونو د ارادې کمزوري کول دي. دا پوښتنه چې آیا منځني ختیځ خاوند نه لري په حقیقت کې د همدې تاریخ واقعیت پر وړاندې یو اعتراض دی. هغه واقعیت چې پکې د ملتونو اراده له پامه غورځول کیږي او پریکړې له سرحدونو بهر کیږي. ځواب روښانه دی، منځنی ختیځ خاوند لري او هغه خاوندان همدا ویش او مقاوم ملتونه دي چې حق لري له بهرنیو لاسوهنو پرته د خپل راتلونکي مسیر وټاکي. د نړیوال عدالت او انساني اصولو له نظره هیڅ هیواد حتی تر ټولو ځواکمن حق نه لري چې ځان د نورو ملتونو قیوم وبولي. د ملي حاکمیت درناوی یو بنسټیز اصل دی چې ناقص یې نه یوازې بې عدالتي بلکې د نړیوالې سولې لپاره ګواښ دی. که امریکا ځان د انساني ارزښتونو پلوی بولي نو باید تر هر څه وړاندې له دې سلطهګرانه لیدلوري واټن واخلي او د ملتونو د ځان تعیین حق ته درناوی وکړي. امریکا او لویدیځ باید پوه شي چې منځنی ختیځ د سترو قدرتونو د سیاستونو د ازموینې ډګر نه دی بلکې د هغو ملتونو کور دی چې د ازادۍ، عزت او خپلواکۍ وړ دی. هر ډول بهرنۍ مداخله نه یوازې مشروعیت نه لري بلکې د ملتونو له اساسي حقوقونو او انساني کرامت سره په ښکاره ټکر کې ده.